زه د پیاوړي لیکوال دویم مشر شیر محمد شادمن ته بلنه ورکوم چې دی خپل کلام زموږ سره شیر کړي او په موږ یې واوري. شیر محمد شادمن. ډېره مننه شهزاد صاحب د نننۍ مشاعرې درنه صدره. دلته د موږ سره ناست د پیاوړي لیکوال ملګرو او نور ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازه څه شعرونه مې راوړي دي. ارشاد. چېرته چې ویر وي او غوغا وي خدایه، چېرته چې ویر وي او غوغا وي خدایه، هلته د ظلم انتها وي خدایه. ډېر الله ډېر ښه شادمن. چېرته چې ویر وي او غوغا وي خدایه، هلته د ظلم انتها وي خدایه. حق او ناحق په سترګو ویني بیا هم، حق او ناحق په سترګو ویني بیا هم، په پټو سترګو یې فتوا وي خدایه. واه ډېر الله دا بیا حق او ناحق په سترګو ویني بیا هم، په پټو سترګو یې فتوا وي خدایه. او چې د مظلوم پر حق تیری کیږي نو، چې د مظلوم پر حق تیری کیږي نو، ظالمان ټول په دې سلا وي خدایه. او راسي د سره خپل ایمان تازه کو، راسي د سره خپل ایمان تازه کو، موږ او ایمان زله جلا یو خدایه. ډېر الله دا ووایه. راسي د سره خپل ایمان تازه کو، موږ او ایمان زله جلا یو خدایه. او چې خپل اعمال له سره ونه ګورو، چې خپل اعمال له سره ونه ګورو، ژوند به مې ترخ پر هره خوا وي خدایه. چېرته چې ویر وي او غوغا وي خدایه، هلته د ظلم انتها وي خدایه. ډېره مننه. شیر محمد شادمن صاحب چې په خپل نوي تازه او خوندور کلام یې ونازولو